نازله څه شعرونه دي چې ډېر تکلیفونه تېروم په خپل ځان لا هم ډېر تکلیفونه تېروم په خپل ځان لا هم د غربت ژوند د پوره نه مې شو ارمان لا هم څنګه په تا مین یم ځان ته ملامته شمه څنګه په تا مین یم ځان ته ملامته شمه چې سلامت مې دی ساتلی خپل ګریوان لا هم خانه رخصت مې کړه تیاره خورېږي نیمه شپه ده خانه رخصت مې کړه تیاره خورېږي نیمه شپه ده راته به ویښ ناست وي په کور کې ماشومان لا هم او ما مې د خویندو ارمانونه هره شپه جوړوي ما مې د خویندو ارمانونه هره شپه جوړوي چې نه نتکۍ مې ورته راوړه نه پیزوان لا هم جمشید ساحله چې غریب شومه پښتنې ته مې یاران خو څه کوي چې نه راځي خپلوان لا هم نور دی چې نور دی چینار خاورې ګودر خاورې مکان چینار خاورې ګودر خاورې مکان خاورې بې وسۍ کړو راته هر یو ارمان خاورې چینار خاورې ګودر خاورې مکان خاورې بې وسۍ کړو راته هر یو ارمان خاورې دا اعزاز د لیونتوب دی زما خوښ دی بادوم ستاسو کوڅه کې په ځان خاورې دا اعزاز د لیونتوب دی زما خوښ دی بادوم ستاسو کوڅه کې په ځان خاورې چې نیتونه مو لا یو بل ته سم نه دي خدای به وکړي نو په منګه باران خاورې چې نیتونه مو لا یو بل ته سم نه دي خدای به وکړي نو په منګه باران خاورې د مور خپو لاندې جنت دی مور کعبه ده ښکلومه یې زه ځکه قربان خاورې د مور خپو لاندې جنت دی مور کعبه ده ښکلومه یې زه ځکه قربان خاورې بیا عشوقه او معشوقه دي چا وجلي بیا شو ښار کې د ګلونو دکان خاورې بیا عشوقه او معشوقه دي چا وجلي بیا شو ښار کې د ګلونو دکان خاورې شیخ خلاص کې د بوتل او تسبې دواړه اړولي تا په دین او ایمان خاورې شیخ خلاص کې د بوتل او تسبې دواړه اړولي تا په دین او ایمان خاورې وجم شیخ ساحله څه خراب غربت کړې څه ځواني کړه درته ګوره جانان خاورې یو بل شعر وایم چې دا واوره چې مخ رانه ماړه وه د سترګو نظر ماړه وه مخ رانه ماړه وه د سترګو نظر ماړه وه خاورې رې ګوره په کړي باور ماړه وه او دې شعر ته چې ستا توجه وي که نه د بارکزي د خلکو به هم توجه وي چې اوس به مې وګوري حیا دا دنیا بل رقم ده اوس به مې وګوري حیا دا دنیا بل رقم ده باده قراره شه پرده مې د ور ماړه اوس به مې وګوري حیا دا دنیا بل رقم ده باده قراره شه پرده مې د ور ماړه او ته ګورې نه چې اوازونه د مرغۍ دي پکې له خدایه ویرېږه د بیخه نختر ماړه ته ګورې نه چې اوازونه د مرغۍ دي پکې له خدایه ویرېږه د بیخه نختر ماړه وه او خاورې مې ماچوه سترګو کې مین یم په تا ما مې د خپل زړه سره یاره په شر ماړه وه خاورې مې ماچوه سترګو کې مین یم په تا ما مې د خپل زړه سره یاره په شر ماړه وه او ته لا وړوکی د عشق په معنا څه پوهېږې ورنه قرار شه دا دروند پیټی په غر ماړه ته لا وړوکی د عشق په معنا څه پوهېږې ورنه قرار شه دا دروند پیټی په غر ماړه وه جمشید ساحله د غربت کیسه مې ختمه نه ده که لارې کښېنه په اوږو د څادر ماړه ډېره مننه دواړو یارانو نه یار ټولو ملګرو نه دا شاته چې ناست دي دا ملګري ډېره مننه چې راسره په عذاب شول تکلیف یې وکړو ټولو ډېره مننه او خوند یې وکړو خدای شته که یوازې ما شاعري کړې وای ما خو زه خو هر ځای کې کوم مطلب هغه کوم خو د دوی شاعري مې چې واورېدله که نه نو ډېر وخت بعد مې چې دی مطلب شاعري واورېده هغه مشاعرې حساب باندې که نه یار بس چې دی او بیا یې د کور ډېر ودان چې راغلی زمونږ کلي ته راغلی سړي بس خدای دې وکړي چې ستا ما هغه اکرام کړی که نه چې کوم ستا حق دی بیخي دومره خوشحاله دومره خوند یې وکړو بیخي او د ده ستا شاعرۍ خو چې دی مطلب هغه کیسو ته ویوړم هغه تېر وخت د ده شاعرۍ زه وایم چې بارډر ته هم دی ځای نصیب شوی یار احساساتي شو پکې والا چې سړی احساساتي بس د هر سړي خپل پیړ دی که نه ډېری خلک وایي چې مینه محبوبې سره ده خو زه وایم د وطن مینه داسې یوه مینه ده که نه چې دا مینې پسې یو مینه هم نشي رسېدلی مور ډېره خوږه ده پلار ډېر څوک ده
خو زه وایم چې دا د وطن مینه بل رقم خوند همدغسې ده. کله چې زه د وطني احساس په ما باندې یعنې دومره غالب شي چې زه هغه ټیم څه ونه لیکم هېڅ طاقت مې نه کېږي، دا احساس مې بل طرف ته بوځي. وایم ته ستا دا لیک روان ده، قلم دې روان ده، ولې نه لیکې چې لیکی یم شي؟ او زه غیر اختیاري دا نه لیکل کېږي، دا د وطن د دغه د نظام د تشویق لپاره، دا د ټول د افغانستان د تشویق لپاره. بس نظام ډېر مې تشویق کې، ډېر هم تشویق کې، پوره ټیم تشویق کړی دی چې موږ هم تشویق کې ګوره موږ سره کار ونه لري فکر دی او که نه زموږ صفا خبرې په میډیا باندې سپینې خبرې کوو چې موږ سره هم کار ونه لري لګیا هغې ته موږ سره خوند کوي، دا موږ ته پرېږدی، دا چې دی دا کټ نه کېتی هلکه او دا راته پرېږدی، زه چې دی مطلب لږ هغې باغې ونه ګرځم ژوند هم خوند نه راکېږي. او که چېرته هم خوښه وي په پروګرام کې اکمل صاحب نه هم شعرونه واورلو. ما سره هېڅ شی نشته. 100 منټه شو ته ورېږه.